ما بپشپو شپو زنگوله تر سهار پوری پمین من می روزله تر بهار پوری د ده دپاره چې دا سړی وپېژني چې له مور و پلار سره نیکي څه ته ویل کېږي نو دلته اوله جمله خو دا ده اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف که چیرې داسې پیښه سوه چې دا ستا مور و پلار ستا په زندګي کې یا یو له دی یا دواړه د مصر سن حالت ته ورسېدو مور سپین سرې سوه پلار سپین ږیری سو دا خو طبیعي مسله ده چې مور ځوانه وي پر لور مور حاکمه وي چې پلار ځوان یې پر زوی پلار حاکم وي زوی محکوم وي پلار ورته وایي چې ها وکه دا وکه کې نه که یې تاګېدوم دې داسې دې کومه خو کله چې مور سپین سرې سوه مور محکومه سي لور حاکمه سي زوی حاکم چې پلار سپین ږیری سي پلار محکوم سي زوی حاکم سي په دغه وخت کې احتیاط پکار دا یو داسې وخت ده چې دا د هر مکلف انسان د نارینه و د ښځې د پیغلې و د ځوان د واده ښځې و د ځوان د ټولو ته دا مکلفیت متوجه ده چې د مور او د پلار چې حق په کم انداز کې وي هغه حق په هغه انداز کې ادا کړي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف اول مسله خو دا ده که چیرې سپین سرې مور سپین ږیری پلار ستا سره وو نو د دوی په مخ کې اوپ مه وایه د اوپ څه معنا یعنې کله کله پلار درته ووایي چې ورسه زویه دا کار وکړه یا مور درته ووایي چې دا کار وکړه بیا هم ستا خو اراده یي هغه کار که یې پرېږدې یا نه خو په دې خپل طبیعت کې ناخوښي ښکاره داسې په خیاله مور و پلار ته ورکړي چې دا کار پر ما تکلیف سو یو سړی بل ته ووایي چې هلکه دا شی خو راواخه دا یا شی خو رااخلي خو ځان سره کش کې ویې غځوي اف اوس به بیا دا کار کوو دا اقدار به هم نه وایي ولې مور به په ډېر محبت باندې دا ستا ځای صفا کوي مور به په ډېر محبت باندې دا ستا جامه صفا کوي مور به په ډېر محبت باندې چې څه و هغه به تا ته در پلار به په ډېر محبت باندې ته په غېږ پورې ورټینګ کړې ته به خیرن هم وي ککړ به هم وي لاس به دې هم خراب و سره بلکل به د بل انسان خوا درسه ګرځېده د پلار کرایت نه و په ډېر محبت پې پسې نه پورې ونی نو اوس خو بیا ستا وخت ده ته ولې محبت اظهار نه کوې پمین من می روزله تر بهار پوری چی به مریض وی ما نفلونه خیراتونه کول چی به مریض وی ما نفلونه خیراتونه کول للو للو بمی ویل تر نهار پوری پمین من می روزله تر بهار پوری